سلامونه نیکې هیلې د امازون پښتو چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه تیره ویډیو کې مونږه دا ریکارډ کړه چې د امازون اکاونټ سره به څنګه بینک اکاونټ کنیکټ کوو یا لینک کوو یا ثبت کوو که نه. اوس راځو لکه څنګه چې مونږ په هغه ویډیو کې دا روښانه کړي وو چې مونږ دوه ډوله اکاونټونه په امازون کې لرو چې یو ډیپوزیټ اکاونټ دی، یو ریچارج اکاونټ دی. ریچارج اکاونټ نه مطلب دا چې یعنی موږ کوم امازون ته چې کوم پیسونه ورکوو هغه موږ نه زموږ د بینک اکاونټ نه ډایرکټ کټ کوي، یعنی ماسټر کارت نه. او کوم چې ډیپوزیټ دی یعنی ډیپوزیټ هغه اکاونټ دی چې مطلب موږ په امازون کې هر څومره لاسته راوړنې ولرو، یعنی خپل مال خرڅ کړو یا کومه ګټه موږ ته راشي نو موږ هغه ډیپوزیټ اکاونټ ته څنګه کوو، هغې ته ترانسفر کوو. نو اوس راځو د ډیپوزیټ اکاونټ په اړه غږیږو چې څنګه ډیپوزیټ اکاونټ موږ جوړ کړو او بیا له امازون سره وصل کړو. مخکې ویډیو کې موږ د دې په اړه بیا تکراروم، د مخکې ویډیو کې موږ د دې په اړه غږېدلي وو چې د خپل بینک اکاونټ به څنګه امازون سره کنیکټ کړي تر څو موږ نه پیس چارج کړي، موږ نه پیس واخلي، یعنی بعضې وغیره چمپین لپاره یا پی پی سی چمپین لپاره چې موږ نه کومې پیسې امازون کټ کوي د هغه دپاره ماسټر کارت هغه څه چې موږ په تېره ویډیو کې روښانه کړه موږ په هغې وغږېدو. اوس په ډیپوزیټ غږېږو چې ډیپوزیټ کوم اکاونټ دی او څنګه یې جوړولی شو. نو راځو سټپ په سټپ مخکې ځو سیسټم ته. ښه، هغه دوستان چې نوي راغلي دي د امازون پښتو چینل ته هغوی د دا ویډیوګانې هم وګوري تر څو په دې ویډیو باندې سر خلاص شي، او سبسکرایب، لایک، کامنټس او شیر مه هیروئ تر څو ستاسې معلومات موږ ته هم وشي چې موږ سره څومره نفوس دی چې ورځ تر بلې تاسو ته بهتره او په زړه پورې ویډیوګانې ریکارډ کوو تر څو تاسو ته د ګټې وړ وګرځي. نو ځو سیسټم ته ځو. ښه، ګوګل ته راغلو. لومړی خو به دا لږ رازوم کو، سرچ بار به رازوم کو تر څو تاسو ته هم ښه بهتره معلوم شي. ښه، په سرچ بار کې موږ لیکو پیونیر. لکه څنګه تاسو ته ما مخکې تکرار کړي وو په تېرو ویډیوګانو کې چې پیونیر چې دی پیونیر اکاونټ چې دی دا زه خپله استفاده کوم، خو ولې زه تاسو ته نه راکمنډ کوم چې دا تاسې استفاده کوئ، خو ولې بهترینه دی دا ما چې څومره استفاده کړی دی بهتره دی او ټوله نړۍ کې موږ پې خرڅ او پروش شو کولی، خرڅلاو او لاسته راوړنې پې شو کولی او پیسې ته هر بینک اکاونټ ته ترانسفر کولی شو. یعنی کومه ستونزه تر ننه پورې ما ته نه ده پیدا شوې په پیونیر اکاونټ کې، او زه د دې په اړه زه تاسو ته خپله تجربه شریکوم او دا پیونیر اکاونټ جوړوم او تاسې متوجه اوسئ. سټپ په سټپ یې تاسو ته روښانه کوم چې څنګه پیونیر اکاونټ جوړیږي. نو ځو دلته لیکو پیونیر، دغلته ډایرکټ راغلی، په دې باندې به کلیک وکړو. ښه، دلته چې م کلیک وکړو را به شو دغه دی پیونیر اکاونټ ګلوبل پیمنټس، مطلب دا ټوله نړۍ کې موږ پې څه شو کولی. ښه، نو دلته چې د جرمني ژبه دی زه به تاسو ته انګلیسي کوم تر څو تاسو هم پې بهتره سرخلاص شي. نو دلته به په اوپن یور اکاونټ دې باندې هم کلیک کوو، که په راجسټریشن هم کوو، په هر یو چې هم کوو تاسو ته چې کوم اسانه و په هغې به کلیک وکړئ. نو مخکې پروسه به تاسو ته څنګه کړي، خلاصه کړي. ښه، دلته یو څو ټکو ته متوجه اوسېږئ دلته چې دا هر یو اکاونټ ځان ته دغه لري، پروسه لري او ځان ته یو سټیپونه اپشن لري. اوس دلته ای کامرس اونر، یعنی موږ تاسو چې کوم بخش کې اکاونټ جوړو په ای کامرس کې جوړو. که چیرې یو کس فریلانسر وي هغه کولی شي دې کې جوړ کړي، که یو کس مارکیټ پلیس باندې خپل یعنی سایډونه لري
ویب سایټ یا سټورونه لري هغه په دې کې کولی شي. یا څوک بل یو سرویس استفاده کوي شخصي هغه دا کولی شي، او نور ادر ډیجیټل بزنسونه چې دي دې کې خلاصوي. نو موږ ای کامرس اونر یو که نه، موږ خپل دکان لرو په امازون کې او هغه خلاصو او د هغه دپاره موږ اکاونټ خلاصو. نو موږ به ای کامرس کلیک کوو. صحیح ده، ای کامرس باندې موږ کلیک کوو، بیا به په ګیټ فایډ باندې کلیک وکړئ. د دې مطلب دا ګیټ فایډ اینډ میک پیمنټس ګلوبلی ایډ فونډ فرام مای بینک اکاونټ کنورټ کرنسی اینډ مور. یعنی په دې باندې اتوماتیک ته کولی شي کرنسي دې هم کنورټ کړي، کومه کرنسي چې ستا په کشور کې ده هغه ته انتخاب کړي. ښه، choose the right Payoneer account type for your business needs. ښه، په لومړیو کې مثال تاسو 50,000 انتخاب کړئ، یعنی کم در کم هلته پوښتنه کړې کم در کم ستاسو عاید آمدن یا لیږد رالیږد ده تر څو پورې دی. نو موږ ورته $50,000 پورې دی. صحیح ده، دا چې $50,000 انتخاب کړو نو دلته په دې راجستر باندې څنګه کوو، کلیک وکړو. په دې چې کلیک وکړو نو موږ ته به بله پروسه خلاصه کړي. ډېر اسانه دی، دونه دغه پکې نشته دی، ټینشن پکې نشته دی، اندېښنه ورته مه کوئ، زړه غټ کړئ. انشاءالله چې تاسو به مخکې ځئ. خو که چېرته ډار هم خوړو په هر شي کې نو شاید چې تاسو ډېرو ستونزو سره نور هم مخ شئ. نو دلته تاسې کتلی شئ، دلته موږ څو سټیپه لرو، 4 سټیپه لرو. یو getting started دی، یو contact details دی، بل security details دی، او بل چې دی almost done. اخیری کې بس به هر څه ختمیږي. یعنی started کې موږ دلته چې ورکو نوم او تخلص، ایمیل ادرس، او به تکراری ایمیل همغه ادرس ورکو، او دلته به پیدایښت تاریخ ورکو چې په څوم کال، په څومه میاشت، په څومه ورځ موږ پیدا شوي. صحیح ده، دا چې زه خپل اکاونټ لرم، ما جوړ کړی دی، خپل اکاونټ لرم، نو دا زه تاسو ته ستاسې د درس او ستاسې د زده کړې په خاطر باندې زه غواړم چې دلته د مثال په ډول خپل نومونه او خپل اضافي ایمیل ادرس یې دلته ورکړم تر څو تاسو ته روښانه شي. په دې ترتیب وکړئ. سمه ده. ښه، دلته یې لیکلي دي no my business isn't registered، او دلته په دې دویم اپشن کې لیکلي دي مطلب دا که چیرې یو نفر LLC ولري، لیمیټ لیبلیټي کمپني د امریکا کې، نو ته کولی شي یس ووهې. او که چیرې یو نفر LLC ونه لري او انډیویژوال اکاونټ خلاصوي نو هغه کولی شي دلته پاس ووهي چې زه یعنې کومه راجستر کمپنۍ نه لرم، نو دې نو باندې به کلیک وکړئ. نو مای بزنس isn't registered. صحیح ده. ښه، راځو لاندې دلته ډیټیلز ورکوو. ښه، زه به دلته ولیکم فار ایگزامپل ادریس، لاندې لاست نیم کې به سلارزی ورکوم، سلارزی، او دلته به هم یو ایمیل ادرس ورکوم، سلارزی ادریس @، به ورکوم، او بیا gmail.com. صحیح شو. بیا به زه دا کاپي کوم په دې لاندې تکراري ځای کې به هم ورکوم. صحیح شو. نو دلته به د پیدایښت کال ورکوم، د پیدایښت کال چې مو غوره کړ نو دلته مونږ د پیدایښت کال ورکړو، نوم ادرس نوم شو، دلته تخلص شو. صحیح ده. دلته ایمیل ادرس شو، دا ګورئ دلته بیرته مغه ایمیل تکرار شو، او دلته د پیدایښت کال شو. صحیح ده. ښه، نو نیکسټ باندې کلیک کوو، ځو مخکې پروسې ته. ښه، دلته چې رالو دلته به موږ څه کوو، دلته به خپل شخصي ادرس ورکوو. صحیح ده. دلته به لیکو بهان، دغه د لاندې ډایرکټ راواخیسته. صحیح شو. پانهوب هاست دلته راواخیسته. که چېرته یو نفر دویم ادرس ولري یا د دکان یا د دفتر نه کولی شي دلته ورکړي. صحیح ده. نو موږ دلته خپل ډیټیلز ورکړه، کوم کشور کې چې اوسېږي دغه کشور نوم به پکې ولیکي، دغه ځای د کوڅې ادرس به پکې ورکوي، او په کوم ښار کې چې په کوم هیواد کې هغه خو به دلته هیواد به دلته ولیکئ، او په کوم ښار کې چې دغه هیواد دی هغه د ښار نوم به دلته ولیکئ، د ولایت، او پوسټل کوډ نه دی، زیپ کوډ.
هغه به دلته هم نوٹ کړئ د هغه ښار نه د ملک. او دلته به بیا څه وکړئ، دلته به نمبر ورکړئ. نو زه به دلته یو نمبر ورکړم. دا موږ نوٹ کړو. اوس دلته د سین کوډ باندې کلیک کوو تر څو زموږ د نمبر ته کوډ راشي او هغه به دلته موږ څنګه کړو، پیسټ به کړو. صحیح ده. راځي دغه دی راغی اتاتیا، دلته به موږ ولیکو اتاتیا شپېته او بیا اخره کې 30. دا چې ورکوئ به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته چې دی د سکیورټي یعنی امنیتي آپشن دی، بخش دی، په دې کې به ځان ته پاسورډ غوره کوئ. مثال دلته یو شي ته تاسو ډېر متوجه اوسیږئ چې پاسورډ هم هر کله ورکوم، نو تاسې په دې ترتیب یو پاسورډ ورکوئ. ګوره ښه زه تاسو ته یو اګزامپل در کوم. مثال زما نوم دی احمد، زه باید یو ټکی د احمد نه راواخلم او بیا تخلص کوم محمود، بیا بل ټکی د محمود نه راخلم او بیا چې دی یو څو عدد ورکوم، مثال 9 1 یا 2 ورکوم. صحیح ده. او د هغې نه بعد بیا سمبولونه ورکوم، 2 دانې سمبوله ورکوم او 1 دانه شارټ نوم ورکوم، مثال افغان یا خان او یا داسې یو بل نوم. صحیح ده. نو په دې ترتیب باندې ستاسو کوډ څوک هیکران نشي ماتولی. او که چېرته وکولی شي چې یو هیکر ستاسې دا کوډ مات کړي، نو د هغه دپاره به 15 کاله زده کړې کوي او بیا به دا کوډ ماتوي. پوه شوې. نو په اسانۍ سره هېڅ امکان نه لري چې یو هیکر ستاسې کوډ څنګه کړي، مات کړي. صحیح ده. نو دلته موږ یو کوډ ورکوو، پاسورډ مو ورکړه. اوس دلته موږ نه یو امنیتي پوښتنه کړې ده. راځو ګورو چې دې کې موږ ته څه وایي. with which company did you hold your first job؟ یعنې دلته پوښتنه کړې ده چې لومړی وظیفه ستاسې په کومه کمپنۍ سره وه. نو که چیرې دا تاسې انتخاب کو، نو د هغه کمپنۍ نوم به لیکئ په لاندې انسور کې. دلته په دې ځای کې به تاسې د هغه کمپنۍ نوم لیکئ. خو که چیرې دلته لیکلي دي، دلته پاس لیکلي دي مثال کومې کمپنۍ سره تاسې لومړی کار کړی دی، نو هغه به دلته لاندې په دې انسر کې نه دی، دلته به دا کمپنۍ نوم لیکئ. چې کله هم ستاسو د اکاونټ مطلب خرابېږي یا کومه ستونزه پېښه یا لوګین کې په یو بل کمپیوټر کې یا په تلیفون کې، نو دغه پوښتنې جواب به ته همدغه په قسم ورکوي. دې ته ډېر متوجه اوسیږئ. دې کې اکثره نفر چې دی سپیل اشتباه کوي. دلته بل هم اسانه پوښتنه هم کړې ده. in which city was your grandfather born؟ یا مادر. لکه مطلب دلته د دې پوښتنه مطلب دا دی چې یعنی په کوم ښار کې ستاسو نیکه پیدا شوی دی، یا مور پلار یا ستاسې نیکه پیدا شوی دی. نو دغه کوم ښار کې چې ستاسې پلار یا نیکه یا مثال مور بیبي مو پیدا شوي، دغه ښار نوم به لیکئ تر څو تاسې نه هیر نشي. هغه دې کې داسې پوښتنې دي چې هغه نه هیرېدونکې پوښتنې دي، ځکه هغه پوښتنې دلته راوستي دي تر څو دا ستاسو د امنیت په خاطر باندې او ستاسو د اکاونټ د هیک کېدو په خاطر باندې دا پوښتنې تاسې نه کوي تر څو ستاسو اکاونټ په راتلونکي کې څنګه شي، هیک نشي. صحیح ده. نو زه به دلته ووایم چې د کمپنۍ نوم به زه ورکړم. مثال زه به ولیکم چې زما لومړنی کار امازون کمپنۍ کې امازون. صحیح شو. نو دا به زما نه هېرېږي ځکه لومړی کار به زما په امازون کې دا و. صحیح ده. مثال راځو دلته بله پوښتنه چې شی دی country of nationality. دلته هغه هېواد چې مثال ستاسې اصلي دی او کوم اصلي هېواد نه تاسې تعلق لرئ، یعنې په کوم هېواد ستاسې خپل مورنی پلاننی هېواد دی چیرې پیدا شوی، هغه هېواد به دلته ته دغه کې سلیکټ کړې. نو زه به دلته سلیکټ کړم افغانستان. هغه هېواد به نه سلیکټ کوئ چې کوم کې اوس اوسیږئ، هغه هېواد به سلیکټ کوئ چې ستاسې اصلي مورنی پلاننی خاوره. صحیح ده. نو دا چې کلیک دلته بزنس کټګوري ده، نو دې کې به موږ څه انتخابوو. راځئ لاندې ځو، چیرې دی سیلز
and marketing دی ښه دا مې انتخاب که sales and marketing. راځو لاندې د نېشنل آی ډي نمبر ورکوو. ګورئ زیات ملګرو دا پوښتنه تکراري هم کړې ده په افغانستان کې موږ د افغانستان نه دا سټورونه مثال شاپاپای، امازون وغیره، باینانس، کرپټو او داسې نور، ایر بی ان بي وایي څنګه وکولی شو. راځو هغې دپاره زه بیا تاسو ته خاص یو ویډیو جوړوم. نو فعلا د دې په اړه زه تاسو غږېږم چې که چیرې د افغانستان د الکترانیک تذکیرې نمبر به دلته ورکوئ، که چیرته یې پاس کړه خو بهتره ده، ځکه هغه هم الکترانیک تذکیره ده، حتما به پاس کوي. خو که چیرې پاس نه کړه تاسو کولی شئ د پاسپورټ نمبر ورکوئ. نو زه دلته اوس یو نمبر ورکوم د مثال په ډول پی او او داسې نور. ښه نمبر مو ورکړه. اوس ځو مخکې پروسس ته. ښه دلته تاسې په دې کې د بینک هغه د بینک ادرسونه چې کوم تاسې په جیب کې لرئ، مطلب هغه د هغې ایبان نمبر به دلته ورکوئ. لکه څنګه چې تاسو ته ما تېره ویډیو کې څلورمه برخه و فکر کوم که درېیمه برخه ویډیو کې تاسو ته ما روښانه کړی چې ایبان څه ته وایي او بی آی سی څه ته وایي او کوډ څه ته وایي که نه، هغه ټول ما تاسو ته روښانه کړي. نو دلته به تاسو ایبان د 14 نه تر 22 نمبرو پورې دلته تاسو ورکوئ. صحیح ده؟ نو چې کله ما هغه ورکړه نو ستاسو پروسه به څنګه شي؟ آلموست ډن شي. صحیح ده؟ او دلته متوجه اوسئ پرسونل اکاونټ. که چیرته تاسو بزنس راجستر کړی وو، مثال کمپنی مو راجستر کړی وو، بزنس باندې کلیک کولی شئ. او که چیرې کومه کمپنی مو نه وه راجستر کړې نو پرسونل اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده؟ او دلته به د بینک اکاونټ ورکئ او بیا به دا اګریمنټ کلیک کړئ ټول او سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. نو انشاءالله ستاسې اکاونټ به څنګه شي؟ په 4 ساعتو کې به دننه پروسس شي او د فینیر اکاونټ کارمندانې که رئیسي د هغې د کتنې لاندې به دا تېرېږي او بعد د هغې نه به ستاسې اکاونټ پروسس کېږي، بیا به اوپن کېږي. تاسو ته بیا ایمیل راځي او ستاسو اکاونټ ته لینک هم راځي ایمیل ته او بیا تاسو د ایمیل له لارې ننوځئ او خپل اکاونټ څنګه کوئ؟ خلاصوئ. صحیح ده؟ نو دغه وه د نن ورځې پروسه. او په بله ویډیو کې مونږ تاسو ته دا روښانه کوو چې څنګه همدا فینیر اکاونټ مونږ د امازون سره وصل کړو او د امازون نه ډایرکټ مونږ ته د دې فینیر اکاونټ ته پیسې راځي او د دې فینیر اکاونټ له ذریعې مونږ خپل بینک اکاونټ ته پیسې ترانسفر کوو. چې وغواړو هر ملک ته هر بینک اکاونټ ته پیسې ترانسفر کړو په خپله تبه په خپل حساب باندې چې څومره ترانسفر کوو هغه بیا زموږ کنټرول کړي. صحیح ده؟ نو د نن ورځې پروسه موږ پای ته رسوو. د بلې ویډیو پورې په الله سپارم. ښه وخت چارې ولرئ او لایکس، کمنټ، سبسکرایب مه هېروئ. د ملګرو سره هم شیر کړئ. هغه ملګري چې علاقه لري د آنلاین کاروبار سره هغوی سره هم شریک کړئ تر څو ثواب او هم خرما مو شي. نو فعلا په الله سپارم. ښه وخت چارې. السلام علیکم.